یادو کډوالو د یوې راټولېدنې په ترڅ کې وویل چې پاکستاني حکومت له پښتنو سره بد چلند کوي او په دې لړ کې پر وژنو هم لاس پورې کړی دی. د خوست په ګلان کیمپ کې چې پکې له فرضي کرښې هاغړه راکړه شوي وزیرستاني کډوال میشت دي، دوی په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب مسعود په حق کې د عدالت کولو او د پاکستان حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی ویل چې د پاکستان حکومت له نړیوالو میلیارډونو ډالر اخلي خو پر پښتون وژنه یې مصرفوي او غوښتنه یې وکړه چې نور دغه چارې ته دوام ورنه کړي. او میز په دا باندې نه روغون شوي چې میز د پنجاب په حکومت غږ کوي، د سیند په حکومت غږ کوي چې دا چې څومره ظلم د پښتنې سره وکړ، قبایل د دار په دار کړل، د ډالر په مقابل شه د خارج کړل، د ډالر په مقابل شه د پړتو کړل، نن تو بیا هم ظلم سره شدید کړی دی. لاریون کوونکو له پښتنو هم وغوښتل څو نور د پردیو د ګټو قرباني نشي او خپل یووالی ثابت کړي. دوی په ورته وخت کې د نقیب مسعود لپاره د عدالت غوښتنه هم وکړه. د کوم SSP چې دا انور دغه د انصاف کټارې ته حاضر شي، عدالت ته حاضري ده وکړو. دا د لارو بارو پښتنونه د میږ غوښتنه ده چې دا کچېرې ثبوت په ده پرې نه وي، دا د حاضر کو دته دا انصاف میلاو شي او دته دا چې کومه دو سزا ورکړل شي د SSP ته. دا پښتون دی واخل شي، دا پښتون دی یو سیرات شي و دا پښتون ته د میږ عرض دی دا وته اپیل دی چې د الاده پر استرګه دا څنګه کو چې لاندې مری پښتون دی چې باندې مری پښتون دی د پښتون کمای راوند دی. مسلمان سره د انسان سره چې ظلم کو دغه ټول باشته انسان د میږ خلاف کی دغه غندنه کی. نقیب مسعود څو ورځې وړاندې د پاکستانیو پولیسو له لوري په کراچۍ کې له 3 نورو کسانو سره په دې تورو وژل شو چې له پاکستانیو طالبانو سره یې اړیکې وې، خو تحقیقاتي ډلې دغه تورونه بې بنسټه وبلل. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.